slowly. بسم الله الرحمن الرحیم. پرایویټ آرکیټیکچر کې به مونږه ایکسترا سکو لاندې بکی په باونډري وال باندې ریلینګ دی وای چې واټر ټینک یو دغه به کوله کا صحیح ده. نو دا واټر ټینک هم ال د پلومین کې صحیح ده کنه ال د به کوله کا ټیک شو. بیا که تا واټر ټینک کوو نو دلته کې بیا کنکریټ والا واټر ټینک جوړي صحیح ده. نو خیر دې باندې په باسو او په فرنٹ کې به تا لار جوړ کو صحیح شو. نو زه بلار شم ګراوند فلور ته ګراوند فلور درالم په دې ځای کې به زه اوس چلو کوم ځان له یو لان تیاروم صحیح ده کنه لان. نو زه به کم زه به ګراوند فلور کې ولاړ یم. په ګراوند فلور کې بنو درېږم اول به لیول ته راشم چې لیول ما ته پته چې په کم لیول ما ته درېدل دي. نو زه په اسانۍ سره کوم دا لاندې نه سره لیول دی دا دې ته وګوره لان لیول دی کنه د بدی کې بلان جوړ کو کنه صحیح ده. دلته ګراشه لان لیول ټیک شو کټیک نشو. په دې باندې رائټ کلیک کړه ته هایټ کړه کیټګری دی هایټ په دې ځای کې بس ځان لسه کومه کار به کوم کمپوننت ته ولاړ شم. دلته کې دی ماډل ان پلیس په دې کې دی جنریک دا خبره خدا ست پته راکنه. دلته به زوري کوم لان سموته لیکو لان په دې کې موږ سویپ راغسته وکنه د انټر د پاره صحیح دی جی. ٹھیک شو کنه جی. دلته به سره علامه ایکستروژن دلته زه سابجیکټ جوړوم هغه به ایکستروډ کوم صحیح شو. دا مې راغستم ښه په کومه طریقه باندې مال دلته کې جوړول پکار زما چې چار چاپیره خو دلاري دا خبره خو پکار ده کنه زما چې سلول بوټو دي چار چاپیره بلاري ناغه بزا نه ډیسټرب کومه فکر دی وګو کوونه کو ښه زما خو خلاص دا لاین سیده راشي کته جو یا که زه 4 فوټ ورال لار غواړم دا به دي سي کوم پوهیږي به خبره فیلټ کمانډ نه ورځ دا خبره مونږ ته وضاحت وسره وشي ټیک شو کنه. اوس په دغه لاین سیده را ایکسټند کوم دایې د دې د سیده بدل کې راغلم او ټي ار کمانډ به پریس کوم فیلټ وای کوم ټیک شو کټینګ نشو. ایکسټروژن سونه غسته ده اینډ سونه ده یو پټو موږ ته وای 2 انچي سونه 2 انچي اپلای کا دلته کې یس کې په دې ځای کې سکا یس کا بیا یې فینیش کا وګوره ته په ډیزاین کې مراغه ته سې 3D ته وړو چې چلو شو هو شو کوونه شو پوه شوې کنه په خبره باندې خای وځه دینه چا پیرا دسه د کنکریټ یو دا کنکریټ نو یو چت شانت دیوال وکه صحیح ده دیوال به ان کنیکټډ هایټ شي شپږ انچي لټ راغله ده دا څنګه ان کنیکټډ هایټ بشي او دا بشي 15 انچي کزه شپږ انچي هم سيو په دې کلیک وکړه په سنټر باندې ښه په سنټر نو فینیش فیس دا یو ٹھیک ته جی. ته په 3D کې چې دا سره روان دي څه خیال لګا ټیک دی ټیک نه دی زما چې یاره دي کې یو کیاره جوړه کا دا مینز بوله پاتې کی صحیح شو کنه یو کیاره به جوړو نو په دې کلیک وکړه سی اس کریټ سیمیلر د دین راواله سمره 18 انچي په دې 18 انچي کې موږ سوکو ګول نه بوله کوو صحیح دی جی 18 انچ مې نه کو دا دغه شو جی 15 انچي شو او دا 18 انچ شو صحیح شو جی ګوره صحیح ده کنه ما دوسم غټه ښکاری پټ پای کما ښه دا کیاره وسه کما پټ پای کما ټي آر پای کما ټي آر مطلب دلته څه ده فیلټ ته په 3D کې وګوره صحیح ده کنه دی له بس مټیریل ورکو دی دغه له جدا مټیریل ورکو
صحیح ده نو ال دغه بیا څه چلو شي چې دا دلته کې بدی ته ګراس ور واچول شي دا ځګه به کوم ګراس شي ځکه چې کدل د مونږ ګول نه لګاو کنه چې هغه څه شي څه شي راکا چې لاندې دی هغه زما کټیک ښکاری ما صحیح شو څنګه جی سبا کې جوړ کوم لار به ګرادن نه کوم دا خبر وکړو لار به ګرادن نه صحیح بالکل به ګرادن نه دا لارې د پاره سبا کار دي چا بچو ته چا باندې چوته صحیح دا لارې د پاره کې سبا کار دي ټیک شو کنه نو د لارې د پاره سب دا پکا چې کوم کې هر چې دیږي کې تر رسیدلی دا چې دا په دغه ځای کې په یو ځای باندې سټاپ شي ها نو د دې په سنټر باندې دا سټاپ کو سی اس کې زما لار زبرې دمه تقریبا سالور بوټا نو دو بوټا به دینه اپسیټ وارو کنه ګوره دو بوټا دی خو بیا دې دو بوټا اخوا ټیک شو کنه اسانه خبره نه شو دلته ګراشه دې سپلټ باندې کلیک وکا دلته وکاو دلته وشو کو نه شو دا دې سره او دا دې سره او دا دې سره ته به 3D ګورو ته وشو کنه صحیح ده کنه دا یو سټیپ وته خره خجی نور ټول هر سبا بیا الته کې لګو صحیح ده خیر ها لاندې لپاره پوزیشن کلیر شو کنه شو خجی ٹھیک شو کنه لاند به تیار شو اوس په چلو ریلینګ به صحیح شو